سلامونه لیدونکو، هیله درو جوړ او صحتمند وئ. دغه ویډیو کې تاسو ته د بلوم ایر ډراپ د وړ کېدو شرایط ښیم. نو راځئ ویډیو تر پای وګورئ. دوستانو، که څه هم ایر ډراپونو کې چندان خوند نه ده پاتې او کارونکي ډېر کم شوي، خو دا ځینې موږ چې له پخوا لرل نو مجبور یو هغه ته فعلا ادامه ورکړو. نو بلوم هم موږ له ډېر پخوا جوین کړی او اوس نشو کوی په نیمه یې پرېږدو. نو راځم دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه د دې ایر ډراپ واړشئ او دې کې ګټه ترلاسه کړئ. ته ګورئ دی د دې کار لپاره 3 دانې اساسي شرطونه ایښي چې دوی خپله پر خپل ټلګرام چینل دا نشر کړي. لومړنی باید تاسو لږ تر لږه 1,00,000 پوینټ ولرئ د بلوم. سمه ده، دا خو به ټول لرئ، اسانه ده. دومن تاسو باید 250 دانې MP یا همغه میمی پوینټ کوین ولرئ، یا هم تاسو باید د پروف اف اکټیویټي کپچا یا هغه مخکې چې کوم سوال راته هغه باید کمپلیټ کړئ. دا نور نه ده لیکلی چې څو ځلې، تقریبا ما خپله 2 ځلې دا کمپلیټ کړی و پروف اف اکټیویټي. او دې نه بعد چې دا دریم ټاسک چې دا مین ټو ریفرل دی، یعنې 2 ریفرل باید تاسو لږ تر لږه ولرئ. په دغه کې لومړنی دوم ټاسک مشکل نه لري، دا اسانه ده، پوره کیږي. خو دغه یو ټاسک چې 250 MP یا میمی پوینټ باید تاسو ولرئ. دا موږ څنګه تکمیل کولی شو، څنګه د ایر ډراپ وړ کېدی شو، راځئ طریقه تاسو ته ښیم. خپل بلوم ایر ډراپ په واز کې دلته به د ایرن په برخه باندې کلیک واخلئ. دوستانو، دلته به د انشاین برخې باندې کلیک کړئ. دلته ګورئ 3 دانې ټاسک شتون لري چې په دغه باندې دوستانو تاسو ته څنګه کوي. البته یو دانه ټاسک دلته شتون لري چې تاسو ته په 3000 MP همغه میمی پوینټ کوین درکړي. سمه ده. نو همداشان یو څو نور ټاسک دي چې په هغه هم تاسو ته کوین درکړي. نو راځم چې څنګه تاسو دغه کوین ترلاسه کولی شئ، دې طریقه درته ښیم. دوستانو، دلته به موږ په ټریډ ټو ایرن باندې کلیک واخلو او دلته ګورئ بعضې شرایط موږ ته لیکلي چې د هغه کارونو په کولو موږ ته میمی پوینټ راکوي. دا وی که تاسو خپل یو ټوکن په بلوم کې لانچ کوئ 500 پوینټ درکو. 500 کم دی، د موږ کار پې نه کېږي. 10,000 درکو که خپل ټوکن ډیکس کې لانچ کوئ، دا یو څه سخت ده، زموږ د وس پوره نه ده. بل وایي چې ټریډ وکوئ په میمی پټ کې 50 درکو، دا هم موږ ته بسنه نه کوي. نو دغه آخري ټاسک چې دی لیکلی دی ټریډ ویت ټریډینګ باټ. نو ټریډینګ باټ کې باید دوستانو موږ ټریډ وکړو، هم موږ ته 250 دا میمی پوینټ راکوي، هم هلته چې کوم 3000 په ټاسک ول هغه راکوي. دې کار لپاره به دوستانو تاسو د په همدې ټاسک نو چې راغلی دوستانو د بلوم ټریډینګ باټ ته، دلته به باټ لومړی سټارټ کوي. چې سټارټ مو کړو دوستانو، دا ډول به تاسو ته سټارټ سي باټ، او دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دوستانو، دې کې د دې لپاره چې لومړی موږ وشو کړی یو بای او سیل وکړو او یا د میمی پوینټ ترلاسه کړو، لومړی به موږ دې کې خپل ویلټ امپورټ کوو. دې کار لپاره دلته ګورئ ویلټ آپشن، دا ویلټ آپشن به ووهئ. دلته به ګورئ ټون ویلټ دریم آپشن، دا ووهئ. چې مو ووهه دلته به تاسو ته ویلټ آپشن راسي، امپورټ ویلټ، دا ګورئ امپورټ ویلټ به ووهئ. امپورټ چې مو ووهه دلته به کنفرم آپشن وایي. کنفرم چې مو ووهه دلته به اوس خپل ټون کیپر ویلټ ته لاړ شئ. دوستانو، ټون کیپر ویلټ ته چې لاړلی، نو دلته تاسو باید دوستانو خپل ویلټ کې لږ تر لږه $10 ټون کوین ولرئ. ما سره فعلا $10 دي. نو ځکه دا ټاسک په $10 شاوخوا کېږي، په کمو هم کېږي، خو $10 بهتره وي. ستاسو $10 البته تاسو څخه نه کټ کوي، شاوخوا $0.5 $1 به کټ کړي، درنه ډېر نه کټوي. نو چې پیسې مو واچولې، دلته به په سیټینګ آپشن کلیک کړئ، دلته به بیک اپ ووهئ، بیا به لاندې بیا بیک اپ آپشن ووهئ، کلي په راکنده چې مو دلته کوډونه هم راځي د ویلټ، دا به کپي کوئ، راشئ ټریډینګ باټ ته، دلته به اوس ورته دا کوډونه پیسټ کوئ. کوډونه چې مو ورته پیسټ کړئ ستاسو ویلټ امپورټ کېږي. نو دلته بیا تاسو ته چې ستاسو کوم ویلټ ده، دلته ګورئ ما سره پیسې دوم کې دي. نو دلته به راشي تاسو ته دوم به انتخاب کړئ، دغه د ما دوم انتخاب کړئ. چې دا مو وکړه، دلته به مین منیو کلیک کړئ. مین منیو مې ووهله دوستانو، دلته اوس موږ ته بل آپشن راځي بای او سیل. همدا بای او سیل باندې به موږ کلیک کوو. دلته به په دا ټوکن لیست کلیک کوو. ټوکن لیست چې مو ووهله، دلته ګورئ ټون ټوکنز، په دې باندې به کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کړه، دلته باید یو ټوکن واخلو، PX یا ناټ واخلئ. زه PX اخلم دوستانو، PX مې واخیسته. دلته دا ډول صفحه راځي دوستانو. ښه، نو دلته تاسو ته لومړی د اصلي پیج څنګه دا په 25 تاسو به په دې کلیک کوئ، دا به 3 باندې کېدی، په 3 یا 2. نو دا چې مو لیکلو، دلته به دوستانو تاسو ته دا د ټون اندازه دوم کې سیټ بای اماونټ، په دې به کلیک کوئ. دا به دوستانو شاوخوا تاسو کېدی په 3 ټونو $10 شاوخوا به یعنې واخلئ. زه خپله ما سره 6 ټونه دي، نو زه غواړم دوستانو شاوخوا واخلم د 15 ټونو اخلم. 15 ټونو اخلم دوستانو. نو 15 ټونو باندې مې اماونټ ترتیب کړ، دلته به لاندې په بای آپشن باندې کلیک کوئ. صحیح، بای آپشن چې مو دا ګورئ زموږ ټرانزیکشن پروسیسینګ کې شو، دا به اوس موږ ته PX ټوکن واخلي. نو زه انتظار کوم دا به اوس کنفرم شي. تاسو هم باید ورته انتظار وکوئ او بلې صفحې ته لاړ نه شئ، همدغه ځای کې انتظار وکوئ. نو دوستانو، دا د تقریبا 40 ثانیو کې زما ټوکن بای شول.
ټوکن چې موبایل شول نو ټاسک نور کمپلیټ د تاسو اوس باید دا ټوکن بیرته سیل کړئ. دې کار لپاره ګورئ دلته سیل لیکلی تاسو دا ټوکن سیل کړئ او بیرته خپل ټون کوین ترلاسه کړئ. زه اوس نه غواړم دا سیل کوم دوستانو، ما واخیستل چې ما سره به پاتې. نو که تاسو باید سیل کړئ ځکه که خپلې پیسې بیرته غواړئ وباسئ او وډرا کړئ نو سیل کړئ. په همدې آپشن به کلیک کړئ، دا تاسو ته سیل کېږي دوستانو، کوین مو سیل کېږي او نور تاسو ته ټاسک هم کمپلیټ کېږي. اوس به بیرته لاړ شو بلوم باټ ته. بلوم مې راواز کو دوستانو، فعلا چې ګورئ مې پوینټ نه دي اضافه د ایرن برخې ته به راشو نو دلته به ممکن هغه ټاسکونه موږ ته ټول کمپلیټ شوي. ایرن برخه باندې مې کلیک کړ او په تمه کېږم دا راواز شي. نو دغه د آنچاین برخې باندې به کلیک کړو. نو دلته ګورئ ټاسکونه خو موږ ټول ترسره کړي وو، نو دا به موږ ته لږ ټایم ونیسي او دا به بیا موږ ته څنګه شي دوستانو ترسره شي. نو دلته ګورئ دغه لومړنی ټاسک چې ده چې ټریډ وکوئ بلوم باټ کې، دا تقریبا 40 ساعته ټایم نیسي، هغې نه وروسته موږ ته کېږي. نو دا دوهم ګورئ دی هم ټایم ونیو، نو دا وایي چې 40 ساعته انتظار شئ. نو تاسو چې 40 ساعته انتظار شئ نو دا ټاسک کمپلیټ کېږي او تاسو ته څنګه کېږي ټوکن درکول کېږي. دلته به کلیم ووایي تاسو ته MP ټوکن دلته اضافه کېږي چې کوم د ټاسک لپاره مهم ول.